یو بوډۍ راغله نبی علیہ السلام ته کېناسته وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي په جړا شو ها بوډۍ جنت ته نه ځي داسې مونځونه کوم او روجې نیسم نبی علیہ السلام ورته مسکی شو وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي وی تا به خدای پیغله کي ځوانه به دي کي نو جنت ته به ځي بوډۍ خو به نه چې جنت ته ځي ځوانه به شي نو بیا ښځه خوشحاله شو یو بل صحابي راغی وی دا الله رسوله ما له یو اوښ راکړه په سفر پې ځم وی ورکې دله د اوښ یو بچي ورکې وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم زما خو غټ اوښ په کار دی چې سفر پې وکړم وی خندل وی ولې اوښ د اوښ بچي نیسه تا له اوښ در کوم که نه اوښ خو د اوښ بچي دا د حضور پاک خوش طبیعتي یو صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به د بانډې نه راته نو نبی علیہ السلام له به سبزي راوړه د بانډې نه او چې کله به ته نو پیغمبر علیہ السلام چې به څه وچا به سره وړي بیا وله ورکړه دغه صحابي خوشطبه و ډېر نو پیغمبر علیہ السلام هم خوشطبه خلق خوښو دا مجلس کې خوشطبیعتي سنت ته ګوره دا منه نه ده یو بل سره خلک ټوقې کوي ټقالې کوي او خنداګانې کوي خوش طبیعتي د یو بل ملنډې کول او سپکاوې کول دا په شریعت کې منع ده که یو سړی داسې خوش طبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي بل پې په مجلس کې رچه کېږي او بل پې په مجلس کې بېعزته کېږي دا بیا منع ده چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي او که داسې خوش طبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچه کېږي او بل پې ذلیله نشي بل پې سپک نشي دروغ پکې نه نو دا خیر دا خوش طبیعتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دې کې څه نشته لکه بی بی عائشه صدیقه فرمایي وی یو ځل اخیری بیماری د حضور پاک وا وی د بقی مقبرې ته تللی وی چې څنګه راغی نو وی زما سر خوږېده ما یوا رأسا سر مې مات شو سر مې خوږېږي وی حضور پاک او فرمایل بل وانا ورأسا عائشې زما سر خوږېږي مې چې د الله رسوله سر مې ډېر درد کوي او مرم ته وی ما ته او فرمایل ګوره خوش طبیعتي کو نه چې عائشې هېڅ فکر مه کوه که ته مړه شوې نو خوش قسمته زه به د قبر ته ښکته کړم او جنازه به د باندې وکړم اوس ښځې ته چې دا خبره کوي چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم نو ښځه خو په دې خفه کېږي نو عایشه بیبي پې خفه شوه وی زما هم دقه خیال دی او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په ځای بله نوې ښځه راوستي حضور پاک ورته مسکی شو ورته وی نه عایشې وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي ته به ترې ښه شې او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات پکې وکړي دې بیبیانو سره ښایسته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به بانډې نه راته یو ځل په بازار د مدینه کې سبزی خرڅوله سوده خرڅوله نبی علیہ السلام غلی غلی ورته چې را باندې پی نشي ګوره داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق او چې څنګه ورغی نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیہ السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښوده د شانه لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږدي دا سړی وی من هو سوک دے پریده دا سوکے او نبی علیہ السلام مسکی گری او صحابم حیران دی نبی علیہ السلام دے لاس لزور ورکا دی من ہو خود صحابی چی دے گھٹ کے او قتل نو وی پیجن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسون دا شان توقل او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارکی ونی ونا او دا خیٹے و پوری مگل نبی علیہ السلام ته لاس پریخا نو پسر یې والا لاس کېښا وی دا امرایې خرصوم څوک بې ویلي حالانکه خو امرایې نو اصیل انسان او اصیل خو څوک نه خوش طبیعتي کول وی دا امرایې خرصوم په څو بې والی حضرت ظاهر څه وی وی دا الله رسوله ګورې کوټه به وخېجم درته به مې واپس کی بیا به څه کې حضور پاک مسکی شو وی لیکن عند الله لست بکاسد وی که خلق در تا کوٹا وی نو وی دی در تا دا خدای پنیس کوٹا نی دا اللہ پنیس کرے
یو یهودی پیغمبر علیہ السلام بته چې کله به ضرورت راغی میلمانو نو قرض سودا به یې راوړه. د هغه نه یې څه کجورې قرض کړی وې زید ابن دسنه. اوس چې د نیټه لږ وخت پکې یو څو ورځې پاتې شو نو دا یهودي راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد. وی زما هغه د قرض چې در باندې پورې دی هغه کجورې امانه راکړه. نو حضور پاک هم حیران دی چې ستا نیټه کې خو لا څو ورځې شته او دا ته ولې داسې زر راغلی نیټې نه مخکې راغلی. او دې سړي فورا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع وی تاسو هم دقسې کوئ د خلکو نه قرضونه وړئ او خورئ بیا نه ورکوئ او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې یې که نه چاله خپل حق نه ورکوئ. د بدې ردې شروع کړل. صحابه ګیر چاپېره وو. صحابه خو به د حضور پاک نه قربانېدل. دې سړي ته پټې اشارې کوي چې بار به وځې که به نه اوس د نبي علیہ السلام مخکې خو درته مونږ غږ نه شو کولی بار به د سره ګورو چې څنګه مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بېعزتي کوي. حضرت عمر فاروق ټینګ نه شو. ای د خدای دشمنه تاله شرم نه راځي شرمېږې نه چې زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر بېعزتي کوي او ستا نیټه کې خو لا ورځې شته او که بل خبره دی وکړه چې برابر دي. حضور پاک مبارک حضرت عمر ته غصه شو. که بل سړی وی به پې خوشحاله شوی چې لکه نیټه کې د درې څلور ورځې شته نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بېعزتي کوې. حضرت عمر ته غصه شوی. عمره بد دې وکړل. وی صاحب ته د نیټه کې شته او زمونږ مخکې تا ته بد رد وایي. وی عمره دا تمه مې رانه نه وه تاله داسې نه وه پکار. تاله داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وی او ما ته دې نصیحت کړی وی. ده ته به دا نصیحت کړی و چې رورې خفه کېږه مه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړې نو په داسې طریقه مه غواړه چې د سړي بېعزتي کوې په نرمۍ غواړه. او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زم ستا د نصیحت محتاج وم. ما ته به دې وی چې د چا نشې والې هفته مخکې وله تیار ساته. څومره ښکلي وی ځه عمره دې بوځه شابه د ده چې څومره حق یې هغه وله ورکړه او لږې وله زیات یې م ورکړه ځکه دا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړې نو چې بویې ته او هغه حق یې ورته برابر کړ او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي وی عمره زما حق پوره شو دا زیاتي ولې راکې. وی نه دا نبی علیہ السلام حکم کړی چې زیاتي وله لږې کجورې ورکړه. وی زیاتي ولې راکئ. وی تا ته ما یو څو خبرې وکړې نو نبی علیہ السلام وایي چې خفه دی که وله زیاتي ورکړه چې خوشحاله شي. وی عمره ما پیژنې. وی نه. وی زما زید نوم دی زید ابن دسنه. وی ښه د یهودیانو هغه لوی ملا یې ته. ویم یاره وی اوس خو مې دنه ډېره ګیله وشوه که یو ناپویه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله. وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي صرف یو څو صفتونه مې پکې نه لیدلي نن مې پکې هغه کتل. یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې ته چې دې به ښه خوی لري چې ته دې څومره غوسه کوې دې به غوسه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي. نن ما غصه که لیکن غصه یې نه کړه د هغې په ځای ښه خوی استعمال که او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي. نن یې په ما باندې رحم وکړه. دا یو څو صفتونه پکې ما نه لیدلی نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل. دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی. وی راځه عمره ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شي. راغې نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسوله خفه کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلې ما وی چې ته به غوسه کېږې او که نه د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غوسه کېږي به نه. ما وی دې غوسه کوم
چې دی غصه کوي او که دی رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دې رانه راکړه پته ولګېده چې دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان